اکثر خلق دا عادت لري په افغانستان کې عموما خزي ته اهمیت نه ورکوي. بعضی اوقاتو کې خزي ته دومره اهمیت ورکوي چې بیت الله شریف ورنه جوړ کی همیشه خزي سره پروت دی. نو په آخر کې یو توصیه قاری صاحب ته چې واده کړی دی، اکثر خلک ودونه وکي ځوانان بیا نو خپل کډه ځان ته نږدې کی مور او پلار د ځان نه لري. نو قاری صاحب به ډیر هوښیار اوسیږي، د هر چا مرتبه معلومه ده، د مور او پلار مرتبه معلومه ده، د خپل بیبي مرتبه معلومه ده. د مور او د پلار خیال به ډیر ساتي قاری صاحب. او داسې نه ده چې بیبي سره به بالکل خیال نه کوي. بیبي ځان ته ځای لري او مور او پلار ځان ته ځای لري. دا ژوند د دنیا د فامیل ژوند چې دی دا په ډیر گزاري باندې تیری. اکثر خلک دا عادت لري په افغانستان کې عموما چې هغوی ښځې ته اهمیت نه ورکوي. بعضی اوقاتو کې ښځې ته دومره اهمیت ورکوي چې بیت الله شریف ورنه جوړ کی، جماعت هم نوځي، پروګرامونو ته هم نوځي، همیشه ښځې سره پروت دی. په بعضی اوقاتو کې د ښځې ته د څاروي نظر باندې ګوري، چای څنګه نه دی تیار، اوبه څنګه نه دي تیار، سپکې خبرې کوي، پلار ورته یادوي، مور ورته یادوي، قوم ورته یادوي. دا د ګناه ځای دی. الله جل جلاله په دې باندې خفه کیږي. هغه انسان د حق لري په دې کور کې. نو په دې کور کې منګ او تاسو به گزاره کوو خپل کډې سره. بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک نه چا پوښتنه وکړه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک به کور کې څه کارونه کول. مبارک ورته فرمای چې د امام الانبیاء کار معلوم نو، چې کله به کور ته راغی د کوم شي ضرورت به و نبی علیه السلام مبارک به هغه کار کولو. نو کور کې به موږ او تاسې ګزاره کوو، د وهلو نه خودداري کوو، د سپکو خبرو نه، بیا به زموږ ستاسو دا ژوند خوږ وي او زموږ ژوند به لکه څنګه چې نکاح تقاضا کوي هماغسې به تېرېږي.